السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو، په دې لارې باندې تېرېدو هلته یوه مرکۍ ناسته ده چې سخته ګرمي ده او سخته سره ټکه ده. په دې سره ټکه کې مرکۍ ناسته ده، یوه روپۍ له خلکو راټولوي او بیا خپل فمیر ته وړي. راځئ د دغه مرکۍ حال له نږدې نه اخلو، موږ سره پاتې شئ چې دغه مرکۍ څه ستونزې او څه مشکل لري. موږ دغه مرکۍ ته ورځو. مورې ستړې مه شئ، بیا دې ښه دی، ژوند ښه دی، په خیر مې ول دی مورې، ښه جوړه یې؟ شکر الحمدلله. مورې اجازه ده؟ اجازه ده، ولې نه څه مورې ټوله ورځ دلته سره لمر ته ناسته وې؟ دې مې ولا د خدای وساته. ویلې مورې څه ستونزې لري، څه مشکل لري؟ مشکل خو داسې مشکل دی چې یو ځوان مې په حکومت کې شهید شو، ښه یو ځوی کې مې دونه ورکې وه، د پیسو واس مې لرلو نه مړ شو. مورې دغه مړۍ خورې؟ خورم چې دا چا درکړه دغه مړۍ؟ طالبان مې راکړه. د دې مدرسې طالبان چې مړۍ ټولوي هغوی دغه مرکۍ ته هم دغه مړۍ ورکړې ده. ښه مورې دغه اوس خوري غرمې وخت په دغه باندې تېروي، دغه مړۍ باندې تېروي. کور کې څومره د فامیل دی مورې؟ یوه مې نونګور ده، ښه څلور وړکي دي. اوس به که زپای ټوله کړي بیا به وي کنې د زپو والا نه دی ودرېده. په شاید څه واس مې شته نه، د کلایي واس لرم. مورې ولې د سترګو کې اوښکې تویېږي راتویېږي ولې؟ دغه وړکي مې زړه کې ښخ دي. څه وکړم؟ کوم وړکي مورې؟ چې د مړه مورې چې درته یادېږي د دغه بچیانو ته چې ډېر درته یادېږي، کومه خبره ډېره ته یادېږي؟ درمان یادېږي. څه ارمان دې لرلو مورې؟ درمان دې لرلو چې خدای موخه کې چې زه د کلایا درته ته وکړم چې چا سترګې نه کسي، تاسې نه کسي. یو دا مې درته درېږي، یو مې دا درته درېږي چې پېښور ته مې وړی وای، زه ښه کېږم. لارې په باندې شوې، پیسې چا نه ورکولې. یو وخت ښځه وه شباس دا ټیم نه د سویر ته وخته کوکې غورځي مې وکړه چې د خدای په پور کې سړی ورکې مې مړ شو. ځانو ته خیرو شو، هیلای ځانې په وتړل، خیلې سنې په اوږده کړه. دا زړه ته درېږي. اوس کومې نښې در پوتې دي مورې دغه بچي؟ کومې نښې شته که نښې ختمې شوي؟ نښې نشته، نښې ختمې شوې ټولې؟ نښې ختم شوي. که بچیانو ته یې سترګې غړم دا نښې دي، خالي بچیانې؟ خالي بچیانې. په دغه بچیانو کې داسې بچی شته چې دته ویرته وي د مینه دې په متېږي؟ داسې بچی شته؟ هغوی ده، هغې د مینه متېږي؟ د مینه موته شي. نوره خدای لیده ناست یو. اوس دلته ښځه ورته ویلي چې بیا راشئ ورځ راشه موږ به غوښه ډېر کړو. غوښه به ډېره درکړو چې شل وره درترسم، ولې نه درترسم؟ خو په سبانه سیاریو ده، خو چی ګوړه سیاریو نه. حساب یې ومنه خدای چې زه ناوره روغلی یم، کسې ومنه خدای ما ګوننګورې مه منه. اوس دغې زپې ته ناست یم، دغه یې اوبر ته راوړې. په داسې لږ زړی وخورم چې زړه مې وخوږېږي بیا بې وخورم. زړه کې د مور ارمان څه شی دی؟ ارمان درته وایي چې څه ارمان لرې په زړه کې؟ زړه کې مې دا ارمان دی چې یو د خلخونې ته غلا ډېره کړم، وړه مړه دا سامان غوړي مې دي دا ورته ډېر کړم. دغه مې ارمان ده. نور هسې زه فیصله یم، دغو ټوټکۍ نه زه نشم تللی، داسې ناکې ښاخه یم. هغه مې ده لرجې مې ده، ښه زه د لرجې واس نه لرم چې زه ډاکټر ته وړی شم، زړه زور مې کم. زما مرکۍ دغه وچه ډوډۍ چې دا هم د مدرسې هغه طالبانو ورکړې ده، دې باندې دونه ګزاره وکړي، دومره چې وخوري چې لږې اوبه پکې وچکي چې ورځ په تېره کړي.
نور خپل هغه وړه ماشومان چې د کور کې ورپاتې دي یتیمان دي هغه یې سترګو تویږي راتویږي د هغې د درد نه د هغې د ستونزو د مشکلاتو له وجې راغلي دلته په سره لمر کې ناسته ده زه چې هره مور د سړک په سر ګورم دومره زور راکوي لکه یمه خپله مور چې د سړک په سر باندې ناسته وي د دغه مور هغه اوښکې تاسې ولیدلی چې باران باران له سترګو تویېدې تاسې د دغې مرکۍ هغه زړه کې درد ولیدلو تاسې د دغې مرکۍ هغه ارمانونه ولیدل چې هغه خاورې دي هغه ایرې دي نور هېڅ ارمان نه لري یوازینی دومره ارمان لري چې هغه بچیان چې د خپل زوی نه ورپاتې شوي دي هغوی دپاره رزق پیدا کړي او د سړک په سر باندې ټوله ورځ دې ډوډۍ باندې تېره کړي نن چې موږ د دغې مور سره په دې سره لمر کې په دغه سره ډاګ باندې ناست یو مقصد مو دغه نه دی چې موږ تاسو ته یو نمایش وکړو مقصد مو دغه دی چې موږ د دغې مور دردونه او د دغې مور هغه غمونه تاسې خبر وکړو قدرمن لیدونکو دا چې د غرمې 12 بجې دي سره ټکه غرمه ده 38 درجې ګرمي ده مور ناسته ده مور مجبوره ده مور هغه اولادونه چې د خپل زوی نه ورته پاتې شوي دي هغوی مجبوره کړي چې دلته سړک سر باندې کښېني او زما سپین سرې مور خیرات وغواړي که چېرته موږ تاسې دغې مور ته د خپلې مور مینه ورکړو که چېرته دغه مور موږ داسې خپله مور وبولو نو لرې نه ده چې دغه مور هغه ضرورتونه ورپوره کړو او دی به انشاءالله چې دغه ګرمۍ نه خلاصه شي او خپلې هغه لمسیانو سره به برابر ژوند وکړي د ما مور د عبادت وخت باید عبادت وکړي د ما مور د ما مور د آرام وخت باید په آرام ژوند وکړي خو دلته غربت بدبخته موږ نه هر څه اخیستي دي دلته غربت زموږ میندې نن مجبورې کړي چې د سړک سر باندې کښېني موږ هم مجبور یو چې هر ځای وګورو داسې میندې وګورو د دوی حال تاسو سره شریک کړو هغه خلک چې خپلې میندې لري یا هغه خلک چې خپله مورجانې نن په دغه نړۍ کې نشته هغوی دپاره زرینه مکې ده چې د دغې مور ته خپله مور ووایي موږ داسې ټولو دپاره زرینه مکې ده د هر وخت چې د جنازې ګورو آیا یوه ورځ به موږ داسې جنازه نه پورته کېږي آیا یوه ورځ به موږ داسې نه دغه دنیا نه پاتې کېږي آیا یوه ورځ به موږ داسې حساب او کتاب نه کېږي راځئ دغه زرینه مکې د لاسه ورنکړو د دغې مور ارمانونه پوره کړو د موږ د مور د خپو لاندې جنت دغه مور نن زموږ داسې د ټولو مور ده ولې دغه مور محتاجه ده دا موږ داسې ټولو باندې حق لري راځئ چې دغه جنت نن د دغه سره لمر نه وژغورو قدرمن لیدونکو دغه مور له دغه ځای نه موږ سره به نور ځي د دغه د کور حالات موږ هم له تاسو سره شریکوو موږ سره اوسئ موږ سره پاتې شئ مورې ځو تاسو کور ته ولې نه ارڅوی زکه خدای د خپل د جنت
لیدونکو له اوږده مزل وروسته دغه دی د مور تر کوره راورسېدو. د کوم یتیمان چې تاسو ګورئ دا ټول یتیمان دي. ته چې پتور چېرته دی؟ قدرمن لیدونکو د څومره ماشومان چې تاسو ګورئ دا ټول یتیمان دي. مور د سړک په سر باندې ناسته وه، خو دغه ماشومان دوی ته اجازه نه ورکوي چې دغه مور په کور کښېني، ځکه چې مجبوره ده چې مور یو څه پیدا کړي. د کور مسؤلیت د مور په غاړه دی. مور داسې ورځ راغلې چې نهار وایي څه ونه لرئ؟ والله 3 ورځې یا څه منو 10 ورځې یا څه منو چې نوره نه وشي د کوزو غلجي ورته ورته کوزه شم زه پات ولکم نوره واس نشته نه چې وکړم. تاسو ورځې راغلې چې مړۍ مې خوړلي داسې ورځې راغلې دی؟ چېرته د بټله وایي؟ د کوزو غلجي دغه د مور کوم حالات چې مونږ ګورو رښتیا هم ډېرې ستونزو سره مخامخ ده، ځکه چې دې ته د ټول کور سرپرستي ور په غاړه ده. دغه کوچني ماشومان چې ګورو دا ټول یتیمان دي، د ټولو مسؤلیت دغه مور په غاړه دی. نو دغه مور رښتیا هم په ډېرو ستونزو کې ده. د یو خوا مور مریضه ده، له بلې خوا له دغه ځای نه په خپو ځي هغه تاسو چې ولیدل موږ چې سره ناست وو هلته د سړک په سر باندې په سره لمر کې ناسته وي. راځئ چې د دغې کورنۍ په ګډه لاسنیوی وکړو. تاسو نه بغیر موږ هېڅ هم نشو کولی. دغه کورنۍ ستاسو لاسنیوي ته اړتیا لري. په دې هیله دغه خپرونه پای ته رسوو چې بل ځل راځو د دغې مور لاسنیوی وکړو تر څو د دوی دغه کوچني ماشومان یتیمان دغه خوشحاله شي او دغه اختر په خوشحالۍ تیر شي. قدرمنو دوستانو نور درد نه درکوو، مور ته نور تکلیف نه ورکوو. دغه خپرونه په همدغه ځای پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې او ښه وخت.